ټاپي د ترکمنستان، افغانستان، پاکستان، هند غازونالدیک هغه ستره سیمه پروژه ده چې د مرکزی او جنوبي اسیا ترمنځ د انرژي د لیږد او اقتصادي همکارۍ لپاره مهمه ګڼل کیږي. د ټاپي غازو پایپلاین 1300 کیلومتر واټن لري چې له ترکمنستان څخه د افغانستان او پاکستان له لارې هند ته لیږدول کیږي. د کانونو او پټرولیم وزارت د افغانستان په خاوره کې د ټاپي پروژې د چارو د چټکتیا ډاډ ورکوي. د یاد وزارت ویان مفتي همایون افغان وایي د افغانستان خاوره کې د ټاپي پروژې لپاره 100 کیلومتر مسیر سروې او 1 کیلومتر مسیر اوار او پایپلاین غځولو ته چمتو شوی دی. نوموړی زیاتوي د یادې پروژې په اوږدو کې 8 کیلومتر سړک هم غځول شوی او پاتې پایپلاین به په نږدې راتلونکي کې ساحې ته ورسیږي. د ټاپي پروژې چارې د افغانستان په خاوره کې په چټکۍ سره پر مخ روانې دي. تر اوسه پورې تقریبا 100 کیلومتر مسیر هغه سروې شوی او 1 کیلومتر مسیر هموارکاري شوی دی. پایپلاین غځولو ته چمتو دی. د پایپلاین په مسیر کې 8 کیلومتر سړک غځول شوی او نور پایپلاین به په نږدې راتلونکو کې ساحې ته راورسیږي چې په دې سره به د پایپلاین د غځولو چارې الله هم ګړندۍ شي. ورتمال د بهرنیو چارو وزیر مولوي امیر خان متقی هم د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر سره په ټلیفوني خبرو کې د دوه هیوادونو ترمنځ د سیاسي او اقتصادي اړیکو ترڅنګ د ټاپي پروژې روانې چارې مثبت ارزولي او ژمنه کړې چې په نږدې راتلونکي کې به په بیلابیلو برخو کې عملی همکاري پراخه کړي. له دې سره سم د اقتصادي چارو یو شمېر شنونکي ټاپي پروژه د افغانستان او سیمو هیوادونو لپاره مهمه پروژه یادوي او زیاتوي چې د سره به د پانګونې لپاره د زمینې برابرولو ترڅنګ ډیر خلک په کارونو بوخت شي. دا د سیمې سراسر د افغانستان لپاره ډیره حیاتي پروژه ده چې د دې پروژې له برکت افغانستان عواید پرمختګ کې تقریبا د کال میلیونونو ډالر عواید ترلاسه کوي او سیمه‌ایزه پراختیا د دې پروژې سره رامنځته کیږي. کومې سیمونه چې دا نلګي کې تیریږي هلته آبادیانې، سړکونه او د آبادی نور ضروری وسایل رامنځته کیږي. چون زمانی که یک پروژه منطقوی در کشور حرکت میکنه او به این معنی است که صلح و ثبات دائمی در کشور رقم خورده و این سبب از این میشه که دیگه پروژه ها حرکت بکنه، دیگه سرمایه گذاری ها رقم بخوره و شما میفهمید که نتیجه هر سرمایه گذاری اشتغال زایی است و چیزی که مردم افغانستان به شدت به اون نیاز داره. اما در بحث منطقوی شما اگر فکر بکنین این پروژه اقتصادی سیاسی است و یا سیاسی اقتصادی است. زمانی که پروژه حرکت میکنه یک همگرایی منطقوی به میان میاد و این میتونه صلح ثبات دائمی را در منطقه هم رقم بزنه. ټاپي پروژه له ترکمنستان پیل او د افغانستان او پاکستان له خاورې په تیرېدو هند ته رسیږي چې د دې پروژې په عملي کېدو سره به افغانستان په کال کې 300 میلیونه ډالر ترلاسه کړي.